ای د شاګردانو کوچنۍ ډلې مه ویرېږئ، ځکه چې ستاسو د آسماني پلار دا خوښه ده چې تاسو ته پاچاهي درکړي. هر څه چې لرئ هغه خرڅ کړئ او پیسې غریبانو ته ورکړئ. د خپلو ځانونو دپاره د پیسو داسې کڅوړې تیارې کړئ چې هیڅکله نه زړیږي، یعنې په اسمان کې داسې خزانې جوړې کړئ چې هیڅکله نه کمیږي، ځکه چې هیڅ یو غل ورته نږدې کیدی نشي او نه یې چینجي خوړلی شي. ځکه په هر ځای کې چې ستاسو خزانه وي نو ستاسو زړونه به هم هلته وي. خپلې ملاګانې وتړئ، د کار دپاره تیار اوسئ او څراغونه مو بل وساتئ. د هغو نوکرانو په شان اوسئ چې خپل بادار ته د واده د میلمستیا څخه د بیرته راتللو په انتظار وي. کله چې هغه راشي او دروازه وټکوي نو سم د لاسه یې ورته خلاصه کړي. بختور دي هغه نوکران چې کله بادار راشي او ویني چې هغوی بیداره ناست دي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې بادار به خپله ملا وتړي، هغوی به دسترخوان ته کینوي او را به شي او د هغوی خدمت به وکړي. بختور دي هغه نوکران چې کله یې بادار په نیمه شپه یا حتی سهار وختي راشي او ویني چې هغوی بیداره ناست دي. خو تاسو باید په دې پوه شئ چې که چیرې د کور خاوند پوهېدلی چې غل به څه وخت راځي نو نه به یې پرېښوده چې د هغه کور ته ورننوځي. نو تاسو هم باید تیار اوسئ، ځکه چې د انسان زوی به په داسې وخت کې راشي چې تاسو به یې د راتللو انتظار هم نه لرئ. پطرس وویل: ای استاذه، آیا دا مثال یوازې زموږ دپاره دی او که د ټولو دپاره؟ عیسی ځواب ورکړ: نو هغه وفادار او هوښیار نوکر څوک دی چې بادار یې د خپلو نوکرانو په سر وټاکي تر څو په خپل وخت هغوی ته خپله برخه خواړه ورکړي. بختور دی هغه نوکر چې بادار یې راشي او هغه په خپل کار کې بوخت وویني. په رښتیا سره زه وایم چې بادار به د خپل ټول مال او جایداد مسؤلیت هغه ته وسپاري. خو که هغه نوکر د خپل ځان سره ووایي چې بادار به مې دومره زر رانه شي او د نورو ټولو نوکرانو په وهلو ټکولو پیل وکړي، وخوري وڅکي او نشي وکړي، نو بادار به په داسې ورځ راشي چې هغه به انتظار هم نه لري او په داسې وخت کې به راشي چې هغه به خبر هم نه وي. نو بادار به هغه ته سخته سزا ورکړي او هغه به په بې ایمانانو کې وشمیرل شي. هغه نوکر چې په دې پوهیږي چې خپل باداري ترې څه غواړي خو بیا هم تیار نه دی چې هغه کار وکړي نو هغه به سخت ووهل شي. خو هغه نوکر چې په دې نه پوهیږي چې بادار یې څه غواړي او کوم غلط کار وکړي چې د سزا وړ وي نو لږ به ووهل شي. چاته چې ډیر ورکړل شي نو ډیر به ورڅخه غوښتل کیږي، څومره ډیر چې چاته سپارل کیږي هماغومره ډیر ورڅخه غوښتل کیږي. عیسی زیاته کړه: زه د دې دپاره راغلی یم چې په ځمکه اور ولګوم او کاش کې دا اور لا پخوا لګېدلی وی. زه به د یو سخت تعمید څخه تیریږم او تر څو پورې چې هغه ترسره شوی نه وي زما زړه به څومره نارامه وي. آیا تاسو ګمان کوئ چې زه د دې دپاره راغلی یم چې نړۍ ته سوله راولم؟ نه، د سولې دپاره نه، بلکې د بې اتفاقۍ اچولو دپاره راغلی یم. ځکه له دې وروسته چې 5 تنه په یو کور کې وي سره جدا به شي، 3 تنه به د 2 تنو او 2 تنه به د 3 تنو په خلاف شي. پلار به د زوی په خلاف شي او زوی به د پلار په خلاف، مور به د لور او لور به د مور په خلاف، خواښې به د انګور او انګور به د خواښې په خلاف شي. همدارنګه عیسی خلکو ته وویل: کله چې تاسو ووینئ چې ورځې د لمر پرېوتله خوا راپورته کیږي نو سم د لاسه وایئ چې باران به وشي او همداسې کیږي. کله چې باد د جنوب له خوا ولګیږي نو تاسو وایئ چې سخته ګرمي به شي او همداسې کیږي. ای منافقانو، تاسو کولی شئ چې ځمکې او اسمان ته په کتلو سره د هوا د حالت پیشګویي وکړئ، نو بیا څنګه اوسنۍ زمانه نشئ پیژندلی؟ تاسو خپله ولې دا پرېکړه نشئ کولی چې کومه لاره سمه ده؟ کله چې له خپل مدعي سره قاضي ته ځئ نو په لاره کې کوښښ وکړئ چې د هغه سره روغه وکړئ، که نه نو هغه به مو قاضي ته راکاږي او قاضي به تاسو پولیس ته وسپاري او په زندان کې به واچول شئ.
زه تاسو ته وایم چې تر هغې پورې به له زندان څخه راخلاص نه شئ چې تر څو پورې مو د خپل پور یوه پیسه نه وي ورکړې.